دغه ویډیو کې تاسو سره دغه معلومات شریکوم چې د سربیا هیواد دپاره چې کله هلته تاسې سفارت ته ځئ او انټرویو کې به تاسو نه څه پوښتنې کیږي او څه ځوابونه باید تاسې ورکړئ. هغه سوالونه چې کوم هغوی پوښتنې کوي هلته په انټرویو کې او تاسې څه ډول باید ځوابونه ورته ورکړئ. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ډیر مهمه ویډیو ده. دغه ویډیو تاسو سره دا هم کومک کوي دغه انټرویو سوالونه ځوابونه چې که چېرته نورو هیوادونو ته هم تاسې اپلای کول غواړئ او تاسې هلته بیا طبعا انټرویو به ورکوئ نو بعضې سوالونه لږ سیم غوندې وي، نو دغه ویډیو هم د خاطره ضروري ده. لومړی راځم دې ته چې کله تاسې لاړئ سفارت ته په انټرویو ته او بله خبره دا ده چې هر وخت چې تاسې هر یو هیواد ته د ویزې دپاره تاسې اپلای کوئ، تر ټولو مهمه خبره په هغې کې یو څو نقاط دي چې یو هغه ستاسو کوم فایل او ډاکومنټس چې دي هغه باید تاسو منظم او هر څه کمپلیټ اوسیږي. دوهم انټرویو باید تاسې سم ډول ورکړئ او دریم ستاسو بیکګراونډ چک. نو اوس راځم همدې انټرویو سوالونو ځوابونو ته چې کله تاسې لومړی هلته لاړئ، لومړی به تاسو نه دغه پوښتنه کیږي چې سربیا ته تاسې کوم هدف دپاره ځئ. د هدف پوښتنه به تا نه کیږي چې ته څه کوې، یعنې څه پلان لرې چې د هغې ته ځې، ته سربیا ته ځې. ستا هدف باید مشخص اوسیږي. نو که چېرته ستاسو ویزا سیاحت ویزه اوسیږي، ځکه چې د ویزې هر یو فرق کوي. فرض مثال ویزې سیاحت ویزې دي، د سیمینار دپاره د اټینډنس دپاره دغه دي، یا کوم څوک د فیملی وزټ دپاره ویزې دي، فیملی وزټ دپاره ځي، فرینډ وزټ دپاره ځي، سیمینار دپاره تاسې هلته ځئ. نو د هر یو ویزې فرق کوي. نو لکه څنګه چې ستاسو ویزه به سیاحت ویزه اوسیږي، نو تاسې به ورته خپل دا به ورته وایي چې فرض مثال د سربیا هیواد چې دا د ښایسته ترینو هیوادونو څخه ده، یا په هلته په هیواد کې تاسې بعضې تاریخي ځایونه تاسې مشخص کوئ مخکې نه. نو هغه تاریخي ځایونو نومونه به تاسې ورته وړاندې کوئ چې نو دا ډېر وخت ما د دې په اړه ما مطالعه کړې وه، دغه تاریخي ځایونه ما مطالعه کړي وو، ما کتلي وو. نو اوس مې زړه وغوښته چې یو ځل زه لاړ شم، دا تاریخي ځایونه زه نږدې نه وګورم. نو دا فرض مثال دا سربیا د تاریخي ځایونو سره دا نور ښه ځایونه لري چې فرض مثال خصوصا زما خوښ شوي دي، زه غواړم چې دا ځایونه زه وګورم. نو هغه به تاسې به ټول ورته داسې تشریح کوئ یو په یو، او همدارنګه دوی به تاسو ته ووایي چې کله هلته لاړې فرض مثال ته به نور به څه کارونه ترسره کوې. تاسې به خپل سفر پلان په اړه مخکې نه باید تاسې مکمل دقیق ډول باید تاسې معلومات ولرئ. سفر پلان په اړه فرض مثال په سفر پلان کې ستاسو هوټل بوکینګ تاسو ضروري ده چې تاسې به دا ورته تاسې وښایاست چې ما فلانکې ځای کې په فلانکې ښار کې ما هوټل بوک کړی ده، چې کله لومړی ځل زه لاړم دغه هوټل کې به 2 ورځې به یا 3 ورځې په دغه هوټل کې زه پاتې کېږم. چې کله دغه هوټل کې زه پاتې شم بیا دغه ځایونه به زه ویزټ کوم. نو دغه تاریخي ځایونو ته به ځم، بیا هغې نه وروسته بیا فلانکې ځای ته ځم، فلانکې ښار ته به ځم، دغه ځایونه به زه ویزټ کوم، دا ځایونه به زه ګورم، دا تاریخي ځایونه به زه ګورم. بیا هغې نه وروسته بیرته چې کله تاسې دوباره بیرته راځئ، هغه فلایټ بوکینګ تاسو ته باید معلومات وي. هر یو ډاکومنټ په اړه باید تاسې دقت ډول سره تاسې معلومات ولرئ. دا یو په یو دغه معلومات به تاسو ته تاسې ورته وړاندې کوئ. نو طبعا هغوی ته هم کوم سوال بیا نه پاتې کیږي. نو بله پوښتنه به تاسو نه دا وکړي چې څومره وخت غواړئ چې په سربیا کې ته پاتې شي. نو دغه وخت باید تاسو ته معلومات وي. دا چې فلایټ ریزرویشن تاسې کوئ چې کوم وخت یعنې دې ځای نه تاسې ځئ، نو او کوم وخت چې بیرته تاسې دوباره فلایټ بوکینګ ستاسو وي چې بیرته راځئ، نو د دې ترمنځ چې څومره وخت ده دغه وخت په اړه به تاسو معلومات ورته ورکړئ. او بیرته د راتلو په وخت په اړه هغه ډاکومنټ هم تاسې ورته وړاندې کړئ چې دا زما ریزرویشن ده، فلایټ بوکینګ ده چې بیرته په دغه تاریخ به زه بیرته راځم، او په څومره وخت چې زه هلته پاتې کېږم نو دغه ځایونو ته به زه ځم. نو دې په اړه په ګوګل کې منظم ډول هر څه معلومات به تاسې وړاندې کوي ورته، او تاسې باید معلومات تاسې ولرئ. او همدارنګه تاسې نه به فرض مثال پوښتنه کوي چې هلته ته چېرته پاتې کېږې. نو لومړی خو مهمه خبره دا ده چې په شروع کې تاسې حد اقل 2-3 هوټلونه باید تاسې بوک کړئ چې په شروع کې 3 ورځې په یو هوټل کې پاتې کېږي، دغه ریزرویشن. بیا هغې نه وروسته 2 ورځې په دغه هوټل کې پاتې کېږي، دا ریزرویشن. بیا هغې نه وروسته 4 ورځې په بل هوټل کې پاتې کېږي، دغه ریزرویشن.
دغه ځایونو په اړه دقت ډول معلومات باید تاسې ورته ورکړئ چې دغه په لومړیو کې دلته پاتې کېږم، بیا هغې نه وروسته په دلته پاتې کېږم، بیا هغې نه وروسته په دغه ځای کې زه پاتې کېږم. نو که چېرته په یو ځلي 3 ځایو کې تاسې هوټل بوکینګ تاسې نه کوئ، په شروع کې په یو ځای کې وکړئ، بیا دې ته تاسې وایئ چې کله زه هلته ورسېدم نو پاتې به هغه ځای کې زه هوټلونه زه بوک کوم. او همدارنګه پوښتنه کوي چې هلته تاسې کوم څوک ریلیټیوز تاسې لرئ که نه لرئ، هلته تاسې کوم فرینډز تاسې لرئ که نه لرئ. نو که چېرته تاسې کوم فرینډز کوم ریلیټیو تاسې ولرئ خو ورته وایئ چې لرم که نه لرئ، درس اټ ورته وایئ چې زه نه لرم کوم څوک، خو زه فقط غواړم چې همدغه هوټلونو کې زه پاتې شم او کوم ځای چې دغه چکر دپاره ما دغه کړي دي نظر لاندې نیولي دي همدغه ځایونه زه وزټ کوم او زه بیرته راځم. او همدارنګه به هغوی درنه پوښتنه وکړي چې دغه ایکسپنسز او دغه مصارفات به څوک ورکوي. نو دغه مصارفاتو سره تړلې ته باید هوم ټایس هم ته ورته وړاندې کړي چې په خپل دننه په هیواد کې ته څه کاره یې، آیا ته دلته یو ښه وظیفه لرې، ته دلته ته بزنس کوې، دلته ته کوم بل څه نور څه جایداد لرې. نو دا هم تاسې ورته وړاندې کړئ چې فلانکي ځای کې زما وظیفه ده، دومره میاشتې دومره زما تنخوا ده او دا زما بینک سټیټمنټ ده، په بینک کې الریډي زه دومره زه پیسې زه لرم او دغه ټول ایکسپنسز ټول مصارفات زه په خپله کور کوم، زه په خپله ورکوم. او همدارنګه او که چېرته په دې کې یو بله خبره دا ده چې بعضې هلکان داسې وي چې هغوی بینک سټیټمنټ یا د پلار نه اخیستی یا د ورور نه اخیستی، نو هغوی به وایي چې زما دا ټول د سفر مصارفات زما ورور کور کوي چې دا بینک سټیټمنټ ده د هغې، یا زما پلار کور کوي چې دا اسنادونه ورته تاسې وړاندې کوي چې دا بینک سټیټمنټ ده او د دوی ترمنځ چې کوم هغه پلار دی هغې په اړه یو لیټر هم لیکي چې هغه لاندې امضا کوي چې دې ټول مصارفات زه ورته وړاندې کوم، هغه ډاکومنټ هم تاسې باید ورته وړاندې کوئ. او بل تر ټولو مهمه خبره چې دغه انشورنس ده، د انشورنس په اړه به هم تاسې ورته ووایئ چې هیلث انشورنس هم باید تاسې مخکې نه مخکې تاسې واخلئ. نو دا هم یو له مهمو نقاطو څخه ده چې تاسې کله هلته ځئ نو ورته به تاسې ووایئ چې هلته که په ما چې پیښیږي څه مشکل راځي، نه یوازې دا چې فرض مثال زه 4000 5000 ډالر زه په دغه کې لرم، زه په اکاونټ کې زه لرم، نو دغه خو یوازې ستا مصارفاتو دپاره کافي شي. که دلته ته هلته مریض شي، کوم بل پیښې تا سره کوم بل پیښې سره ته مواجه شي، نو د دې مصارفات به څوک ورکوي؟ نو ته به هغه هیلث انشورنس به ورته وړاندې کړي چې دغه هیلث انشورنس زه هم لرم، نو دا هم تاسو سره ډېر زیات هیلپ کولی شي. نو دا هغه پوښتنې دي چې فرض مثال ما دلته ځان سره یاداشت کړي وو چې زمونږ کوم کسانو ته چې موږ دغه پروسس کړي وو هغو انټرویوګانې ورکړي دي او په همدغه سیستم باندې هغوی پاس کړي دي، نو دغسې ځوابونه ورکړي کوم چې زه خپل ایکسپیرینس باندې هغه ایکسپیرینس هم ما تاسو سره تشریح کړه. نو هغه مهم نقاط دي دا تاسو باید ځان سره یاداشت کړئ. او بل دروغ باید تاسې ونه وایي. بل که چېرته فرض مثال داسې یو نیم اضافي تاسې خبرې کوئ هغې په اړه مخکې نه باید تاسو سره اسنادونه هم تاسو سره موجود وي. داسې اضافي د خېټې نه کومې خبرې تاسې ورته ونه کوئ چې کوم اسنادونه باید تاسې ورته وړاندې کولی نه شئ. او بل ډېر باجراته باید تاسې ورسره وغږېږئ، ډېر جرات سره، داسې نه چې ته داسې وډار شي، دغه شي چې په شروع کې همغه انټرویو کې په تا باندې هغه پوه شي چې ولا د دې هدف کوم بل څه شي ده، دا کوم خبرې چې دا کوي دا ټول دروغ دي. ډېر باجراته باید تاسې وغږېږئ ورسره. او چې کله تاسې ځئ هلته منظم ډول پاک صفا ډېر پریپریشن سره ډېر منظم سره ډېر ښه لباس تاسې واغوندئ، منظم ډول او باجراته او ښه ترتیب سره هلته کښېنئ او انټرویو ورکوئ او بیرته راشئ. انشاءالله 100% کې به دغه ویزه تاسې ترلاسه کوئ.